نو صحیح کار خدا دی چې اوس غریب یک نیولې دی نو راپرېږدي دي که نه ضمانت یې وشو ولې نه راپرېږدي نو دا چې رها شي بیا به استجاد ختموي داسې نه ختموي دا احتجاج به ما دغه رای د کار راسي په زولې دلته ناجیزه بند کړي دلته خلک نشته دی کم دي هغو رسېدلي دي اسلام آباد تاسې دا نه کامیاب کېږي دا لارې بندې کړي دي موږ ساري سره وتېرې شکم راایستلې ده یوه سورلیم نه ده کېنولې هر طرف ته لارې بندې کړي دي السلام علیکم ناظرین تاسو ګورئ اباسین خبر زه یم ستاسو ورور ستاسو هوست ادریس خان نن زه موجود یم بابو صابو انټرچینج باندې راځه چې د خلکو نه پوښتنه کوو چې نن دویم ورځ د احتجاج جاری دی دا احتجاج کامیاب شي که نه کامیاب شي راځئ د رای خلکو نه اخلو تاسو مو دا وایي دویم ورځ د احتجاج جاری دی لارې بند دي دې باره کې ستاسو څه رای دی ما دغه رای د کار راسي په زولې دلته ناجیزه بند کړي دلته خلک نشته دی کم دي هغو رسېدلي دي اسلام آباد تاسې او دې خلکو ناجیزه کار یې بند کړی نشته هر یو روزګار ناست دی که هوټل والا دی او که رکشو والا دی او که دکان والا دی کار یې نشته بند دی دغه د احتجاج باره کې به نور څه وي دلته چې کوم دی هغو رسېدلي دي اسلام آباد یې دلته هسې ناجیزه لارې بندې کړي نه خلک شته نه ښه او نه بد ستاسو خیال سره څومره کسان رسېدلي دي موږ خیال سره خو کسان خو لکاو په حساب رسېدلي ډېر رسېدلي څومره مثلا څومره لک اوس دا اوس باندې یو دی دوه دي که نه دغه دوه خواو شا کې رسېدلي او نور را روان دي کې پکې نه ټول پیدل لاره کې او پنجاب نه وتلي دي پنجاب نه خلک ډېر خلک تلي دي او ډېر د پولیس والا مخکې نیولي دي چې کوم کار ورکرانو د دی او ځینې خلک رسېدلي مخکې رسېدلي دوه درې ورځ تاسو کوم پارټي نه سپورټ کوئ موږ دغه پی ټي آی پارټي ته سپورټ کوو نو نور خو نشو پی ټي آی پارټي سره او تاسو ولې نه تللی بس دلته مجبوري دلته کو څوک نه وم یو ورور یو ځان له ځایمه دوکان کې هلته ناست دي نو دلته دا کار وکړو کور لوي سو اوس دغه مجبوري ده نو دکان کار نه دي دکان بند کوي بیا ځای که نه چې دکان بند کړي دلته به کور ته څوک خرچې پوره کوي د کور هم دی که نه خامخا خالي دغه خو نه دی که نه کور خرچې دي کور اخراجات دي بیلونه دي او تاسو دا ما ته ووایه چې عمران خان کله رها کېږي نو دا عوام راوتې نو چې دا اوس ریا شي نو دا بیا به عوام دې کورونو ته ځي خو داسې نه ځي نو دا آخري کال یې ورکلی دی ناشکه نو دا اوس راونه وځي نو بیا خو احتجاج ختم شوي بیا رها کېږي نو دا چې رها شي بیا به استجاد ختموي داسې نه ختموي دا احتجاج به ستاسو خیال سره بس دغه خلکو ویلي دي نو اوس پته نه لګي که نه څه ویلي دي خلکو نو دغه یې ورکلی چې دا احتجاج بله ختمو چې کله دا دغه وشي ختم شي عمران خان رها شي دا لارې بند دي عوام ته څه پیغام ورکوي تاسو نو عوام ته به څه پیغام ورکړو دغه چې کوم عوام ورتلی شي هغو د ځان ورسوي احتجاج کې د حصه دغه شي او نور چې کوم دي نو هغه لګي دا لارې چوس خلافي بیا تاسو ځئ اسلام آباد ته نو کوشش به خپل کوو چې لاړ شو څومره کسان ورسره بوځئ نو به چې کم تلل هغو ته به ځان څوي او چې څوک تلو هغه به بوځو که نه تلو هر یو خپله مرضي د خپله خوښه ده څوک نه ځي بیا نو چې نه ځي هغه د هغو خپله مرضي ده چې ځي او که نه ځي ستاسو ملګري څومره ځي تاسو سره پوه یقین سره ملګري شته دی چې چاته مو ویل هر یو به راسره ځي یو کنټینر کېږي کوشش دی که نه چې څومره وشوله خو چې لارې دغه شي السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه یې بس ښه شکر الحمدلله ستاسو نوم ارشاد ارشاد بھائی تاسو ماته دا وایه دوه ورځې کېږي دا احتجاج جاری دی دا احتجاج کامیاب شي که نه شي دا نه کامیاب کېږي دا لارې بندې کړي دي موږ ساري سره وتېرې شکم راایستلې ده یوه سورلیم نه ده کېنولې هر طرف ته لارې بندې کړي دي او سار راوتي بچو له 2 روپۍ ګټلو راوتي یو سورلیم نشه لارې بندې کړي دي دا اوس دا ما سار ښکاره اوس بېرته ځم کور ته 1 روپۍ مې هم نه ده ګټلې دا ولې نه احتجاج کامیابېږي دا نه کامیابېږي پوځ یې ودرولی دی هر څه ودرولي دي ګډ چاپېر پولیسان یې ودرولي دي لارې بندې کړي دي څه وکړو اوس کوم طرف ته موږ لاړ شو دا نن درېیمه څلورمه ورځ لارې بندې کړي دي نه یې کولاوئ څه پته نن چې د ماښام له شپې له کولاو کړي لارې او څومره خلک رسېدلي دي دنیا ملک مخلوق را رسېدلی دی احتجاج کې احتجاج کې دا جیل به ماته عمران خان به راباسي د خیره سره تاسو ولې تللی بیا موږ نه شو موږ غریبانان خلي موږ څنګه لاړ شو موږ بچو له وګټو که جلسې له لاړ شو تاسو له خوښ نه دی عمران خان ولې نه دی ما په رشقه خپل پټو لګولی دی عمران خان هغه پارټي سرویس نه کېږي ولې نه کېږي څه کېږي هر یو ګوري ویلکم خدای به راوباسي داسې چې د نن شپې له انشاءالله راوځي دا کله راوځي بار چې د څه اوس عوام ورپسې دی غونډه موږ پښتون خلک لګیا دي راوځي پنجابی خو یو هم پکې نشته غونډه موږ د پښتونخوا ده دا احتجاج څومره ورځ کېږي نور دا به انشاءالله نن شپې له به انشاءالله ختم شي خلک هم داسې وایي نو بیا عمران خان شپې راځي بار انشاءالله راوځي به څومره یقین دی ډېر یقین دی د خیره سره ډېر مثلا زه یم چې اوس راخلاص شي موږ هغه دوا کو چې خدای راوباسي بیا لارې ګلابي کېږي انشاءالله صحیح ده السلام علیکم
وعلیکم السلام. تاسو نوم واسه واسق بھائی تاسو ماته دا وایا چې دا دویم ورځ د احتجاج جاری دی دا احتجاج کامیاب شي که نه کامیاب شي کامیاب شي او تاسو څنګه پته ده کامیاب شي سوشي و کمران خان به وشي تاسو له یقین دی او یقین ده. تاسو ماته دا وایا چې آلته چې کوم خلک ناست دي السلام علیکم وعلیکم السلام. تاسو نوم امان الله. مان الله صاحب تاسو ماته دا وایا د نن دویم ورځ جاری دی احتجاج دا احتجاج کامیاب شي که نه کامیاب شي دا ټوله بې غیرتي جاري ده. ولې نو بس دا بې غیرتي ټوله غریبو له زور دی نو هغې خو خپله ماړه خلک دی. ها د رشکې ولاړې دي کاروبارونه یې ولاړ دي. هلته څومره کسان دي احتجاج کې نو زه نه یم تللی چې زه یې تو شمارم چې څومره کسان دي ما ته څه پته ده. ټي وي کې کتلی دي که نه تاسو ټي وي کې بس ګورو ټول لګیا دي نو کسان. تاسو خیال سره څومره یي نو زه څه ووایم چې څومره دي خو کسان لګیا دي روان دي نو. دا هلک چې ځي اسلام آباد ته دا صحیح کار دی نو صحیح کار خو دا دی چې اوس غریب یې نیولې دی نو راپرېږدي دي که نه ضمانت یې وشو ولې نه راپرېږدي. تاسو ولې نه تللی نو بس موږ سره گنجایش به نو ځکه به نه یو تللی. دا چې عمران خان وي چې زه ګاډي لګم تاسو له بیا ځې تاسو ولې به نه ځو ولې ولا نه ځو. دا لار چې بند دي بیا څنګه ځي نو بس څنګه چې دا خلک روان دي دغسې موږ هم ځو که نه. ها او تاسو چاله وټاکې دي بس اوس عمران خو بیا عمران دی نو خان دی نو عمران خان سره بیا یو سره ولې ورسره نه. بیا تاسو ولې نه ځئ اسلام آباد ته اسلام آباد ته بس څه مجبورۍ باندې پاتې یو که نه. ټول بوډۍ بوډۍ هلک ځي که نه نو بس موږ هم څه مجبوري نه به یو تللی. هلته تاسو ځئ فرض مال هلته څه کوي څه کوي دا څوک چې تللی دي ناستې دي چې څه کوي موږ هم دغه کول تا سره څه کېږي نو بس څه ووایو چې څه کېږي. ستاسو خیال سره کله رها کېږي عمران خان اوس دغه اوس موږ ته څه پته ده دغه اوس د حکومت مرضي ده نو. دا هلک درنه کې احتجاج کې ستاسو خیال سره دا کامیاب شي نه کامیاب شي الله دې کامیاب کړي که نه کامیاب کېږو هم الله دې کامیاب کړي. څومره یقین دی تاسو لا زموږ 100% یقین دی خدای به کامیابوي. 100% یقین دی 100. ستاسو خیال سره څومره وخت لګي چې هغه بار راوځي اوس دا پته ماته نشته دا اوس یو الله ته پته ده چې څومره وخت لګي. دومره هلک تللی دي اسلام آباد کې ناست دي تاسو له هېڅ یقین وي نشته هغو باندې بس زموږ خدا یقین دی چې الله یې آزاد کړي. بس کېږي به انشاءالله. او دا ټول لارې بند دي تاسو عوام له څه پیغام ورکوئ بس عوامو سره ظلم شروع دی نو. عوام سره ظلم دی او عوام ته څه پیغام ورکوئ حکومت ته څه پیغام ورکوئ څه پیغام راکړئ بس حکومت ته دا وایي چې څه ووایو موږ حکومت ته خو حکومت زیاتې کوي روان دی. دا زیاتې کوي څنګه زیاته کوي حکومت نو به دا زیاتې نه دي دا ټول هر څه بند دي غریبانانو له ټول زور دی. السلام علیکم وعلیکم السلام. ستاسو نوم میرولی. میرولی صاحب کار څنګه روان دی یاره کار سره بند دی بس خوندې نشته. څنګه بند دی ولې لارې بندې دي بس خوندې نشته په دې باندې. لارنې وجې د بند دي او په دغه وجه نه بندې دي خلک نه راځي ګاډۍ بندې دي بس په دې ولا تاسو ماته دا وایه نیم دویم ورځ دی احتجاج روان دی دا احتجاج کامیاب شي که نه کامیاب شي یاره کامیاب دي شي. څنګه تاسو له پته دی بس موږ له پته ده چې کامیاب دي. ها هلته څومره کسان یې احتجاج کې یاره ډېر کسان دي بس فرض مال 50,000 2 لکه 15,000 یاره 1500 2 لکه کسان دي مثلا 15 لکه 2 لکه شپېتو لکه څومره یاره 1500 کسان دي 1500 تاسو هلته کتلی دي تاسو کوم پارټي سکے یاره موږ دا کیسه کې برابر سي. جی ناظرین تاسو خلکو رائے واورېدل خلک وایي دا جلسه نه کامیابي څوک پوهېږي چې دا کامیابېږي ستاسو څه رایه دی کمنټ سیکشن ما ته ضرور وایي چې دا جلسه کامیابېږي که نه کامیابي دې سره یې خپل میزبان ادریس خان له اجازه ورکوي الله نگهبان.